پاکستان اخیر یې هم خپل رزالت ترسره کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغان مسلمانانو سره دښمني شروع او سیکانو سره بیا ملګرتیا کوي. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. راځئ چې راپور وګورو. پاکستان هغه دهلیز لاره پرانیستي چې هندي سیکانو ته له ویزې پرته په پاکستان کې خپل یو معبد ته د ورتګ اسانتیا چمتو کوي. د کرتاپور دهلیز نومې دغې لارې په وسیله به هندي سیکان له پولې 4 کیلومتره هاخوا د پاکستان په خاوره کې د ګوردواره دربار صاحب لیدو ته ورځي. له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلي حالات د دې لامل شو چې دغه معبد ته ورتګ اسانه چاره نه وه، خو تېره میاشت دواړو هیوادونو په اسانۍ دغه معبد ته د ورتګ لپاره د یوې هوکړې په لاسلیک کولو سره د سیکانو دغه هیله پوره کړه. دغه دهلیز د پنجاب ایالات کې دی چې 1940 کال کې د هند او پاکستان له بیلتون وروسته خاوره ویشل شوه. کرتاپور دهلیز د سیکانو مذهب بنسټ ایښودونکی ګورو نانک د زوکړې 1550 کلنۍ له رارسېدو څو ورځې مخکې پرانیستل شوې چې د نومبر پر 12 نمانځل کیږي. هندي لومړی وزیر نریندرا مودي او پاکستانی لومړی وزیر عمران خان د خپلو پولو له لورې د شمې پر ګهیز دغه دهلیز پرانیسته وکړه. چارواکي وایي معبد ته د ورتګ لپاره هره ورځ 15,000 پورې کسان د دغه دهلیز له لارې تګ راتګ کولی شي. معبد ته ورتلونکي هندیان به پاسپورټ له ځان سره ساتي او ویزې پر ځای به یوازې د سفر اجازه لیک ورکول کیږي، خو د معبد له شاوخوا سیمې د بهر تګ اجازه نه لري او نه هم په پاکستان کې د شپې لپاره پاتې کیدای شي. دغه معبد پر هغه ځای ودان شوی چې ګورو نانک پکې د خپل ژوند وروستي 18 کلونه تیر کړي دي. داسې باور کیږي چې له ګوردواره جنم استان وروسته دا د سیکانو لپاره دویم تر ټولو سپیڅلی ځای دی. ګوردواره جنم استان هم په پاکستان کې ده چې د ګورو نانک زیږېدو پر ځای ودان شوی دی. د کرتاپور اوسنی معبد په 1925 کال کې له سیلابونو وروسته ودان شوی او وروسته 2004 کال کې پاکستان حکومت د دغه معبد ودانیزې چارې بیا ترسره کړې.